بسم الله الرحمن الرحیم. Simultaneous equilibria، پرلپسې انډولونه. تر اوسه پورې موږ د تعادل ثابتونه د څلورو ډولو تعاملات دپاره چې تترمتري کې زموږ سره مخامخ کیږو هغه ډسکس کړل په تېرو ویډیوګانو کې. او دا ډېر عام خبره ده چې دوه یا زیات د دې انډولونو څخه هغه په یو محلول کې شتون ولري. دا ډېر عادي خبره ده چې په یو محلول کې دی دوه یا د دونه زیات انډولونه چې دا شتون ولري. اوس که چېرته یو ایون د یو څخه زیات انډولونو کې، یعنی دوه یا د دو څخه زیات انډولونو کې هغه برخه واخلي. که چېرته مثلا یو ایون دی هغه په دوه یا د دو څخه زیات انډولونو کې اکولیبریا کې هغه برخه واخلي، نو تعامل ته موږ انټراکټ تعامل یو. انټراکټ دې ته وایي چې هم یو سره اړیکه لري او هم د بل سره اړیکه لري. نو دغه ایون هم چې دی په یو تعامل کې هم برخه لري او په بل تعامل کې هم چې دی هغه برخه هغه اخیستې ده. او داسې انډولونو ته موږ سیملټینیس اکولیبریا یو پرلپسې انډولونه دې ته موږ یو پرلپسې تعادلونه دې ته موږ یو. نو مخکې موږ څلور قسمه تقریبا ویلل چې یو موږ سره ایسیډ بیس ټایټریشن و په تېر ویډیوګانو کې، بیا موږ راغلو کمپلیکس ته، بیا موږ راغلو پریسیپیټیشن ته، بیا رډاکس ته. صحیح ده؟ نو مختلف اکولیبریا څخه موږ تېر شو. خو دا ډېره عام ده، کوایټ کامن خبره ده، ډېره عام خبره ده چې دوه یا زیات کیمیاوي انډولونه دي دا د شتون ولري په یو محلول کې. دا یو عادي خبره ده. او که چېرته موږ سره یو ایون هغه برخه لري د یو څخه زیات په انډولونو کې، نو تعامل ته موږ انټراکټ تعامل یو. او دغې انډولونو ته موږ یو چې دا شتون لري پرلپسې سیملټینسلی په یو وخت کې دا موږ سره شتون لري. یو وخت کې یو ایون یو ځای کې موږ سره انوالو دی، په بل ځای کې موږ سره هغه برخه لري. نو کوانټیټیټیو پریډکشن دپاره کوالټیټیو پریډکشن دپاره نتایج توصیفي پیشنګویي یا وړاندوینې کولو دپاره موږ به د لیشاتلي پرنسپل نه څه کوو په دې کې استفاده کوو. لیشاتلي پرنسپل به چې دی دا موږ سره د نتایجو په اړه باندې توصیفي وړاندوینې کوي. صحیح ده؟ په داسې تعاملاتو کې. خو کوانټیټیټیو کیلکولیشن چې دی دغه ډېر زیات کمپلیکس یې موږ سره په دې صورتونو کې مقداري لحاظ سره د دې محاسبې کول دا لږ پیچلي. که موږ مثال واخلو، اولنی مثال موږ اخلو په سیملټینیس اکولیبریا کې. هغه مثال دی د چا چې پی ایچ چې دی د یو مالګې په انحلالیت باندې اغېز کوي که نه کوي. پی ایچ چې دی د مالګې په انحلالیت باندې اغېز کوي که نه کوي. نو که چېرته موږ سره ضعیف تیزاب وي، د ضعیفو تیزابو مالګې لکه کاربونیک اسید ضعیف تیزاب دی، د هغه مالګه ده لکه کلسیم کاربونیټ، یا مثلا موږ سره سوډیم سلفاید شو. سوډیم سلفاید موږ سره ضعیف تیزاب مالګه ده د ضعیفو تیزاب، او ضعیفو تیزاب څه دی؟ هایدروجن سلفاید دی. نو موږ په سیملټینیس اکولیبریا کې د دې تشریح دپاره موږ یو مثال راوړی دی چې موږ سره ضعیف تیزابونو مالګې دي، نو د هغه انحلالیت باندې پیچ څه اغېزه لري. که پیچ زیات یا کم شي نو د دغه ضعیفو تیزابونو مالګو په انحلالیت باندې دغه پیچ څه اغېزه لري. نو که موږ کلسیم کاربونیټ واخلو، د کلسیم کاربونیټ مالګه، نو دغه مالګه د ما سره د ضعیفو تیزابو چې هغه کاربونیک اسید دی. صحیح ده؟ نو که موږ د موږ سره اوس دی کې موږ سره یو چې دی سالوبیلیټي اکولیبریم دی،
د انحلالیت تعادل دی صحیح ده نو کلسیم کاربونیټ موږ سره جامد دی او هغه موږ سره په تعادل کې دی د کلسیم کاربونیټ په محلول کې د کلسیم آین سره او د کاربونیټ آین سره دا یو معادله شو دا ته موږ سالوبیلیټي ایکویلیبریم یو د انحلالیت تعادل اوس د کاربونیټ آیون چې دی دا موږ سره قلوي خاصیت لري کاربونیټ آیون چې دی دا موږ سره قلوي خاصیت لري او که چېرته دا موږ سره تیزابو سره ریکشن وکړي نو دا په دوه مرحلو کې دا د تیزابو سره ریکشن کوي نو کاربونیټ آیون چې دی قلوي خاصیت لري نو تیزابو سره که دا موږ یو ځای کړو نو موږ سره یو جوړوي بای کاربونیټ جوړوي او بیا دا بای کاربونیټ چې دی د تیزابو د بل مالیکول سره ریکشن کوي او موږ سره کاربونیک اسید جوړوي کاربونیک اسید نو موږ سره کوم وګورو یو کاربونیټ چې دی یو په دی اول ریکشن کې برخه اخیستې ده او دویمې چې دی موږ سره د تیزابو سره ریکشن کړی دی وګوره یو آیون دی چې کاربونیټ دی او ما سره د دوه انډولونو کې هغه شی اخیستې ده برخه اخیستې نو زه یم چې ریکشن 1 او ریکشن 2 3 چې دی چې مجموعاً داسې ویل شي دا یو ریکشن 2 شو 2 3 نو د ریکشن 1 او ریکشن 2 3 دا خپل منځ کې انټراکټ دي او دا انډولونه پرله پسې مسلسل چې دی په یو وخت کې سیملټینیسلی په یو وخت کې دا شی شوي دي دا موږ سره منځته راغلي نو نشاتلې پرنسپل څه اوس وایي اوس موږ ویل چې د توصیفي پریډکشن دپاره چې وړاندوینې دپاره د هغې نتیجو د رایستو دپاره موږ استفاده چا نه کوو د لیشاتلې پرنسپ نه کوو نو لیشاتلې پرنسپ دا وایي چې که چېرته مثلا هایدروجن آین غلظت زیات وي یعنې دغه آیون چې دی هایدروجن آین غلظت زیات وي یا داسې ویلی شم چې پیچ ما سره کمی نو که چېرته هایدروجن آین غلظت زیات و تعامل به کمې خواته ځي تعامل به ښي طرف ته ځي کله چې تعامل ښي طرف ته لاړ نو کاربونیټ تا سره څه کېږي کاربونیټ به تا سره کمیږي او دغه کاربونیټ به تا سره کاربونیک اسید یا بای کاربونیټ ته بدلیږي دلته کاربونیټ چېرته لاړ یعنې که چېرته تیزاب او غلظت زیات کو مطلب دا چې پیچ کم کو نو ریکشن 2 چې دی دا ما سره کمې خواته لاړ شي ریکشن 2 بس لاړ شي تا سره ښي خواته ریکشن 2 به تا سره راشي دویم انډول چې دی دویم تعامل چې دی تا سره ایکویلیبریم 2 چې دی دا موږ سره ښي طرف ته لاړ شي خو چې ښي طرف ته لاړ نو ما سره به څه کم کې د کاربونیټ غلظت به ما سره څه کې کاربونیټ غلظت به ما سره کم کې کله چې ما سره کاربونیټ غلظت کم شو نو اوس موږ دغه کاربونیټ د دغه تیزاب شتون له امله موږ د کاربونیټ غلظت کم کو نو اوس دلته چې په اوله معادله کې چې ما سره کم کاربونیټ دی په اوله معادله کې چې کم کاربونیټ دی هغه هم موږ سره کم شو که نه نو کله چې په دویمه معادله کې موږ د کاربونیټ غلظت کم کو هغې اثر وغورځوو په چا باندې په اوله معادله کې نو په اوله معادله کې دا کاربونیټ موږ سره کوم ځای نه راغلی و دا دویمه معادله کې چې کوم کاربونیټ دی دا کوم ځای نه راغلی دا د اولې معادلې نه نو په دویمه معادله کې هغه کاربونیټ ما سره مصرف شو نو دلته د دې کاربونیټ غلظت څه شو کم شو نو د شاتلې پرنسپ څه وایي چې د دغه غلظت د زیاتولو دپاره باید ما سره څه وشي تعامل کمې خواته لاړ شي ښي طرف ته لاړ شي نو ایکویلیبریم 2 چې دی دا هم ښي طرف ته روان دی د هغې په نتیجه کې ایکویلیبریم 1 هم چېرته لاړ ښي طرف ته لاړ صحیح ده نو چې کله تا ایکویلیبریم 1 چې دی دا هم ښي طرف ته لاړه نو په نتیجه کې به د کلسیم کاربونیټ انحلالیت چې دی یا تجزیه کېدل چې دی دا موږ سره څه شي زیات شي نو ډېر کلسیم کاربونیټ به ما سره څه کېږي دا ما سره حل شي نو جنرال پرنسپ که موږ یو عمومي پرنسپ عمومي اصول چې دی جنرال پرنسپل موږ سره دا شو چې د ضعیفو تیزابو مالګې چې دی لږه کمې مالګې لږه اکسلیټ صحیح ده سوډیم اکسلیټ شو مثلا سلفاید سوډیم سلفاید شو کاربونیټ شو هایدروکساید شو دا موږ سره څه دي
دا مونږ سره په تیزابي محیط کې ډېرې منحل دي په تیزابي محیط کې دا مونږ سره د خلوي محیط په مقابل کې دا ډېرې منحل لکه اکزلیټس نو اکزلیټس به په تیزابي محیط کې د خلوي محیط په مقابل کې ډېرې منحلي سلفایډونه به هم داسې کاربونیټس به هم تیزابي محیط کې ډېرې منحلي او هایدروکسایډز به هم داسې مونږ سره چې هغه تیزابي محیط کې د خلوي محیط په مقابل کې مونږ سره چې ډېر منحلي نو دې کې ګوره موږ یو پی ایچ دی په یو ایکولیبریم باندې اغېز کوو هغې په نتیجه کې هغه په ایکولیبریم 1 باندې اغېز وکړو او ریکشن موږ سره ښي طرف ته لاړ او د ایکولیبریم 1 کې چې کوم جامد و د هغې انحلایت موږ سره چې شو او موږ سره زیات شو هغه ډېر ډیزالو شو ډېر منحل شو